پلار دې چېرې دی؟ پلار مې مړ دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو الله مو خوشحاله او آباد لره، لله الحمد. د ژمني مرستو په لړۍ کې راغلي یاستو لغمان ته. لکه څرنګه موږ تاسو سره وعده کړې چې سږ کال ژمي کې به موږ انشاءالله د افغانستان مختلفو ولایتو ته ځو، تعداد به هم زیاتي. لغمان کې مو تقریبا 80 فامیله، کونډې، یتیمان، معیوبه دغه مو راغوښتي دغه خل دی چې واقعا موږ ګورو مستحق دي. الله دې تاسو نه راضي شي چې مرسته کړي او څوک چې خوشبینه دي او مرسته د وسه نه کېږي الله دې هغوی ته اجر ورکړي. چون داسې شرایط د افغانستان کې چې نړۍ راڅخه لاس اخیستی دی. الله دې زموږ او ستاسو مددګار شي. تر ټولو نه زیاته اتکا به زموږ په الله باندې او تر ټولو نه زیات موږ ته الله کافي دی. ښه، دغه مرستې چې شامل دي د 2 منه لوبیا ده، پکې 2 منه بوره ده، 2 کیلو چای دی، 10 لیټره غوړ دی، ورسره جامو وینځلو هغه مایع ده او 1 بوجۍ اوړه دي. دغه شی دی چې هر فامیل هرې کورنۍ ضرورت ورته دی. زما د خبرو فقط مقصد دا دی چې زه تاسو سره دا شریک کړم چې دردونه زیات دي، مشکلات زیات دي، خصوصا په دغه شرایطو کې. راځئ تاسو هم برخه واخلئ، خصوصا هغه ورونه چې برخه اوسه پورې نه ده اخیستې، په دغه کاروان کې زموږ سره یو ځای شي تر څو پورې نورو ولایتو ته لا زیات یتیمانو مسکینانو ته زموږ او ستاسو لاسرسی پیدا شي، تر څو پورې هغې هم دغه سخت شرایط ورباندې اسانه تیر شي. انشاءالله د لغمان نه وروسته به نورو ولایتو ته ځو، نورو ولایتو ته ځي. هغه ورونه چې مرستې کول غواړي سکرین باندې واتساپ نمبر شته، آنلاین مرستو لپاره لینکونه هم شته دي. موږ سره اړیکه ونیسي تر څو پورې موږ او ستاسو دغه هېوادوالو دغه ژمی ډېر په اسانۍ او خوشحالۍ سره تیر شي. فقط یو څو خویندو یو څو ورونو سره خبرې کوو، نور سره پروګرام راټولو، موږ وڅارئ. څنګه یې؟ ستړی مې شکر دی الحمدلله، فضل د خدای دی. دا خو فکر کومه او زه معلول یم. معلول یې؟ بلکل. ته تور نه تکړه ته یې. الله دې اجر درکړي، خیر اوسې. ته خپله تکړه سړی، الله دې خوشحال لره. تا سره سر دي. مشکلات زیات دي، مشکلات دنیا کې زیات دي، او بیا خصوصا په دغه شرایطو کې د قمر بنسټ له هغه نه کومک نه مرستې نه ډېره مننه کوو. الله دې ډېر ته اجرونه ورکړي. الله دې دغه څه کې چې د یو اخلاص، صدقه او مرسته کړې ده، الله دې هر قدم په تله دې میزان کې ورته حساب کړي او خدای پاک دې په دې ملک باندې ورحمېږي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته له غیبه ثواب کړي او دغه مرستې کومک نه موږ ډېره مننه کوو. تاسو دې خوار او غریب دې مسکینانو سره په دې سخت شرایط وکړه، الله تاسو ته اجرونه دي. عزتمن شه کاکا، هغه تاسو سره ورونه خصوصا افغانان مسلمانان چې وس او توان لري، تجاران یې، څه پیغام ورته لري؟ زما دغه پیغام د هغه کسان چې مرسته وکړي خوار او غریب سره، هغه شتمن خلک دي او په داخل کې دي که په خارج کې دي، دغه خوار او غریب مسکینان خلکو سره په دغه شرایطو کې مرسته کومه وکړي، الله به ترې راضي شي، الله دې ته اجرونه ورکړي او الله دې لکه تاسو چې څنګه دغه مرسته کړې الله دې ته هم توفیق ورکړي. کور کې بل څوک د کار شته؟ نه، یوازې زه یم. مشر ته یې؟ هو. ښه، خیر شي. څنګه راغلی؟ زه دغسې تاسو د خیري بنسټ هغه لپاره راغلی. پلار دې چېرې دی؟ پلار مې مړ دی. کور کې بل سرپرست څوک شته؟ ته یې ټول کار ته کوې؟ دغه خو به انشاءالله څه ناڅه کفایت درته وکړي. انشاءالله. صحیح ده.
دوستانو زه نه غواړم د خل سره وغږو دی به انشاءالله همداسې خوشحاله پاتې کېږي موږ ستاسو په مرسته دا ټول یتیمان دي دا هم یتیم دی خو ماشاءالله دومره تکړه دی چې ملا یې راتړلې ده که څنګه بچی سرپرست دی نور واړه ورونه شته ټول به انشاءالله ته رسئ که نه او قول دی الله دې خوشحال لره ډېره مننه کښېنه ښه دوستانو زه بیا هم نور وخت نه نیسم موږ هم تقریبا دا د ژمي د مرستو په لړۍ کې دا دویم ولایت دی 25 ولایتو ته به نور هم ځو داسې ولایتو ته به ځو چې لرې وي واقعا غربت زیات دی پکې راځئ موږ سره یو ځای شو تر څو پورې مخته سره یو ځای لاړ شو زموږ ویډیو سره شریکه کړئ په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله